السلام علیکم دوستانو، امید کوم تاسو به روغ جوړ څنګه کله چې هوا یخه شي او ورسره باران شي نو موسم ډیر زیات خوندور او ښایسته شي. نن ما رقم موسم دی که تاسو ګورئ ما دوه پرتګانې اچولي دي، یو مې بلې نو روغتیا اچولې ده چې معمولي مریض یم، لږ مې زکام دی او ورپسې لږ مې مرۍ خرابه ده. اوس به ځو د آسټریا یو تاریخي کلا چې ده چې په 1808 کې جوړه سوې وه، پرنس باچایي په آسټریا په جرمني باندې او په بوډاپست باندې په هنګري باندې روسان دوی دا کلا جوړه کړې وه د خپل ملیټري لپاره او د خپل څومره چې شاهي باچایان وو په دې کې به کېناستل. نو دوستانو هغه ته اوس ټور کوو، هغه ته ویزټ کوو، زه به تاسو سره د هغه ټول تاریخ شریک کوم او هغه کلا به تاسو باندې ټوله ځای نو دوستانو راځئ ما سره اوسئ، اوس ورځو دې کلا ته او هغه کلا تاسو باندې زه ویزټ کوم. نو تاسو کتلی شئ 15 ډګري یخ دی. نو دلته چې دی دوستانو دی لیکي 15 ډګري، خو زه 100% شور یم مطمئن یم چې منفي یخ دی. منفي نه م کتلی، زما څومره اندازه خیال دی میټرو څومره لاندې ده. نو تاسو کتلی شئ دوستانو تاو شوي دا چې دا لیفټ دی او دا لاندې چې دی بیا میټرو ده، ټرین سټیشن دی. 200 فوټه به لا زیات به په ځمکه کې دا میټرو شي. دا چې دا زارا ده کوم چې کپړې کې خرڅېږي او د دنیا های برانډ کپړو برانډ ځای ده. دا چې دا بیا سټیفن پلاس ته د اوله منطقه ده، هغه سټیفن پلاس چې لکه څنګه چې نیویارک کې بیلینر سټریټ ورته وایي او دا چې دا د آسټریا بیلینر سټریټ ده. دلته هر رقم برانډ خرڅېږي، کپړې خرڅېږي او رسټورنټ دي. نو دا هغه ځای دی چې کوم د دنیا های لیول برانډونه دي هغه ټول دلته دي. دا چې دی بیا سټیفن پلاس ورته وایي، سټیفن دوم ورته وایي. دا کوڅه کې بیا ښه رسټورنټ، ښه دوکانونه، هر څه ښه کوالټي والا دي. نو تاسو کتلی شئ پاس چې دی ګروپونه اوس لګولي دي ځکه نوی کال روان دی. د خره سره نوي کال دپاره دی تیاریانې کوي او د دې اختر هم روان دی او نوی کال هم روان دی، کرسمس هم روان دی او دا چې دی نوی کال هم روان دی. نو دې دپاره دا چې دا لیټرین شپې ولګوي نو ډېر زیات ښایسته ښکاري او په څه وخت بعد به دا ټول ځایونه به چې دي ګروپونه به وي او دا ټول څومره اوله منطقه چې ده دا ټول دي ګروپونه هر ځای کې لګوي، دا رقم ګروپونه راځړوي او داسې ښایسته کوي یې. نو اوس زه تاسو دلته یو بل ځای ښیم، همدغه چې دی بوت غوندې ولاړ دی. که تاسو ګورئ دا چې دی دا زیړ چې دی لګېدلي دي، دا چې دی د سرو زرو اوبو کې ډوب کړي دي، تاسو دا دوه ښکاري او دا پاس چې دي دلته بوتان دي. دا چې دی په کله په 1408 کې چې کله د فرانس بادشاهي دلته وله، د فرانس بادشاهت دلته و، دا یو بوټ جوړه کړې وه، دلته تاریخ کې لیکل شوی دی ټوټل ډیټیلز. او دا چې دی بیا د خپل د کلا مخې ته دا بوټ چې دی د کلا مخې ته دی. نو دا دوه چې دي بیا د سرو اوبو کې ډوب دي. نو تاسو کتلی شئ یو ډېر ښایسته ډیزاین یې ورکړی دی او ډېر ښایسته په طریقې ښکاري. او دا چې دی د دې بوتان دي، د چې دا پوج و ملیټري وله نو د هغه په شکل کې دی د خپل بوتان جوړ کړي ول. نو اوس به ځو مخکې کلا په طرف او کلا به ګورو چې څنګه کلا ده. د فرانس کله چې د فرانس بادشاهي په اتریش باندې نو د دې ټول شاهي بادشاهان چې ده هم دلته کېناستل. نو دغه ځای نه به دی چې دی یوروپ یا آسټریا، جرمني، بوډاپست له دې ځای به دی کنټرولول. اول به تاسو پاس وګورئ دا ګروپونه که تاسو ته ښکاري ډېر ښایسته ګروپونه دي. دا چې د شپې ولګوي نو دا کوڅه ډېره زیات ښایسته ښکاري. دا ټول په هره کوڅه کې په اوله منطقه کې دا لګولي دي د نوي کال لپاره. او بل چې دی که تاسو ته ښکاري مخامخ کلا به تاسو ته ښکاري، کلا ته موږ رانږدې سولو. مخامخ دا چې دی مین ګیټ یې ده چې په دې باندې ورننوځي. یو ګیټ دا ده او یو ګیټ له دې نه شاته ده. دا څومره خلک تاسو وینئ دا ټول چې ده هره ورځ دې کلا ته ویزټ کوي، په زرونو خلک چې دی د ورځې دې کلا ته ویزټ کوي. او که تاسو یې کلا لاندې ګورئ زما خیال دی چې داسې ایونټ دی، خیمې مې دوکانونه یې لګولي دي. نو ورځو به هغه به هم ګورو چې دا دوکانونه څه دي او څه دپاره یې لګولي دي. نو دا چې دی مین ګیټ دی تقریبا تاسو ته ښکاري ډېر جګ دروازه ده، ډېره غټه دروازه ده. نو دې یو ښایسته ویډیو ما جوړه کړې ده، هغه ویډیو هم تاسو سره اخري کې شیر کوم، تاسو ته به ښیمه. تاسو خلکو ته کتلی شئ څومره زیات خلک دي
نو دا خلک چې دي ټول دې ته ویزټ کوي. سټوډنټان هم ورته راځي دې ته ایښي او د هر ملک نه خلک راځي. نن یخ هم دی خو بیا هم دومره زیات خلک ورته راغلي دي. نو تاسو کتلی شئ دا ټول سټریټ یې بند کړی دی. اوس موږ راورسېدو. دا تاسو کتلی شئ دغه یو وړکی غوندې دیوال چې دا دلته لاندې خلک کرکیو راچوي. اوس ویډیو اجازه نشته چې تاسو ته ما شو کړی وای. دلته خلک چې دي سکې وراچوي، څوک لس، څوک یوه، څو یورو، څوک 2 یورو خلک وراچوي. او دا چې دی بیا دلته دې خوا ته تاسو کتلی شئ اسان هم ولاړ دي. خلک چې دي چکر یې پرې وهي، د چکرو دپاره اسان دي. دا چې دي بیا دي دوکانونه دي. ما تاسو ویلو چې دلته دوکانونه خلاص کړي دي د هغه د کرسمس دپاره یا د نوي د کال دپاره. دوی چې دی پکې هر څه خرڅوي، کیز یې پکې خرڅوي، یا دي کوم چې تاریخي شیونه دي هغه ټول پکې خرڅوي، چاکلیټ پکې خرڅوي، هر څه پکې خرڅوي. نو هغه زه تاسو سره اوس شیر کومه. دا چې دي سپین چاکلیټ او تور چاکلیټ دي. دا چې دا اوس مین دروازه ده، مین دورې دی. تاسو کتلی شئ تقریبا 200 فوټه دروازه ده، ډېره زیاته اوچته دروازه ده. خو ډېر جګ دي، داسې تاسو ته به ښکاري نه، ما صحیح ښکاري خو تاسو ته به نه ښکاري. یو دروازه دا ده او مین دروازه دا ده چې د آسان دپاره یې جوړه کړې وه، یا کوم غټ شیونه چې پرې تلل هغه دا دروازه ده. بیا چې دی د خلکو دپاره یو دا ده او ورپسې یوه دا ده چې ښایسته ښایسته کالونه شیونه جوړ کړي دي. نو اوس به ځو او ورننوځو به. په دروازو کې بیا 2 انټرنس دي، 2 دروازې دي. یوه دا ده، یوه شاته ده او یوه دا ده. خو مین 2 دروازې چې دي بیا یوه دا ده او یوه چې ده همدا ده. نو تقریبا دا ځای چې دی ډېر غټ ځای دی. دا ځای چې دی دوی وایي چې دا صرف د اسان دپاره جوړو، دلته به دوی اسان درول. او دا چې دی موږ تاسو ورته وایو چې د ګاډي پارکینګ دا یې اسانو پارکینګ و. چې دا کلا چې د څومره زیاته غټه ده، تقریبا نیم نه یا 1 کیلومتر د کلا ده. کلا چې دا په 1400 کې جوړه شوې وه، د فرانس باچاها جوړه کړې وه کله چې د فرانس باچاهي په یورپ باندې وه. بیا چې کله د فرانس د دې 4 کلاګانې وي، یو دا وه، یو شنبرون وه چې هم په دې ښار کې ده، او یو چې د بوډاپست کې وه، او یو چې د فرانس کې ده. نو د دې 4 کلاګانې وي، دې من کلا چې په فرانس کې وه، او ورپسې یو دا وه، او یو په بوډاپست کې وه، او یو چې دی د وینا ښار کې یو بل ځای دی شنبرون ورته وایي چې هغه کلام د هوبورګ په نوم مشهوره ده. دې 4 کلاګانې مې کله چې دوی په دې باندې باچاهي کوله، نو په 1814 کې کله چې دوی شکست وخوړه، د دې کسان ډېر زیات مړه شول. او اس چې د شکست ورکړه د اتریش خلکو، بیا دې داسې چلو که څومره دې سره چې اضافه اسان ول هغه دوی ټول راواخیستل، مړه یې کړه. او دلته څان یو دیوال دی، زه به انشاءالله تعالی زه به پیدا کړم او تاسو ته وښیم. په هغه دیوال کې دې هغه اسان چې دې ښخ کړي وو، دفن کړي وو. خلصانو دا کتلی شئ سانو دا چې وه بیا د دې مین دروازه وه. دا چې چوتنو جز سانو دې خوا ته چې دی اوس اجازه نشته، دوی په کال کې صرف یو ورځ خلاصوي. کله چې سانو ورته لاندې چې دی د دې یو پارک وکړی وو چې هغې کې به دوی پادشاهات مشران کېناستل د خپل د حفاظت دپاره. سنو دې سیټ ته مول پورې چې دی هغه سیټ ته مول سنو. او بیا سنو هغه تاسو کتلی شئ هغه چې دی د شاخوا دروازې ده چې په شا باندې به راننوځي. او دوستانو که تاسو کتلی شئ پورې چې دی یو تاسو ته یو سپینه کلا ښکاري. یو خو دا ده، یو دا ده، یو دا چې دا پورې چې ده په دې کې د اتریش پرزیدنټ کینی، اتریش رئیس جمهور کینی، پرزیدنټ کینی. دلته دوستانو دا موټرې چې ولاړ دي دا ټول کاریګر دي. دلته د دې میوزیمز دي، د دې نور پخواني تاریخي شیونه دي. نو دا هغه کاریګر دي چې دلته دوی خاص کار پکې کوي. بیا ویلټ میوزیم او هغه میوزیم دی یو دا دی چې دې کې د پخواني تاریخونو تصویران شر کېږي، هغه پکې ښودل کېږي. چې دی ویلټ میوزیم مین چې دی ویلټ دی په جرمن ژبه کې چې دی ورلډ دنیا ته وایي. او میوزیم خو تاسو پته میوزیم چې تاریخي شیونه پکې ښودل کېږي، میوزیم یې ورته وایي. هغه ځای چې کله
خطاب کاوه، خلکو ته به خبرې کولې د دې بچیانو، نو د دې ځینې به خبرې کولې. دلته ټول خلک ورته ناست ول، دلته ټول خلک دوستان ورته ناست ول او د دې ځینې به دې خبرې کولې. دوستانو دا د مین د خبرو ځای لکه څنګه چې یو باچا خبرې کوي او نور خلک چې دي لاندې ورته ولاړ دي. دا ځای چې د مین ځای او دې ځینې به دې خبرې کولې. دا ویډیو به تاسو خوښ شوي او تاسو به خوند ترې اخیستی وي دوستانو. انشاءالله دا رقم به تاسو ته هره ورځ داسې یو ویډیو راځي دوستانو. امید کوم دا ویډیو به تاسو ډېر ډېر خوښ شوي دوستانو. نن دپاره درنه اجازه غواړم دوستانو، په نیکسټ ویډیو کې به ملاویږو. اوس دپاره الله په امان.